عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپله قصه په خپله کې د طالب وم دی سید و پلار یې سید و مور نم د طرف نم سید و مور او پلار یې دواړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اولاد کې راتلل ډېر لوی بزرګ تېر شوې زمانې او ډېر لوی عالم وګورئ یوازې تش صوفي نو یو تفسیر یې لیکلی دی تفسیر جیلانی ما سره شته قسم دی چې هغه تفسیر مې وکت ما ته دا سړی هسې عام صوفي ښکارېده مې هسې نیک سړی دی علم به د وي خو دومره به نه خو چې مې تفسیر وکت د هغه تفسیر نه ما ته د هغه علمیت معلوم چې دا خو د زمانې ډېر لوی علامه تېر شوی ډېر لوی عالم وی یو ځای کې طالب وم یو جومات کې نو وی ما به څه چل کو وی په صحرا کې یو بوټی و په هغې کې میوه وه وی چې اوږې به شوم نو هغه صحرا کې بوټی و ځنګلي د دریاب په غاړه وی لا بړم د هغه بوټي نه به مې میوه روشو کوره په هغې به مې خپله ګزاره کړم دا د وظیفو دا رواج صرف زمونږ په دې علاقه کې دی ګورې دا بل ځای نشته وی یو ځل داسې وشوله چې زه لاړم هغه د صحرا ته د هغه دریاب غاړې ته وی زما نه مخکې خلک خبر شوي میوې خلکو شو کولی وی ډېر زیات اوږې وم وی چې جومات ته رالم جومات کې یو سړی ناست دی ډوډۍ خوري وی چې ډوډۍ خوري او داسې مې ورته وکتل وی ډوډۍ ته مې شوق پیدا شو او وی چې هغه نوړی اوچتوي او شخوند مې وی وی زما جبه راوته چې خدایه وی ست یې راته وکړه چې ملګري راځه ما سره ډوډۍ وخوره خو یاره وي ما وی چې تش ست یې وکړه نه درځم وی مې چې نه نه درځم خو یو لکې مې وی چې خدای پاکه یو ست که بلې وکړه ځکه ډېر اوږې وم او دا زړه مې چینګېده وی هغه را باندې پېښ شو چې دا سړی خو اوږې دی دا هلک طالب او دی خو غیرت پکې دی نو په یو ست نه راځي وی را پاسېدو وی ما ته وی چې راځه ما سره ډوډۍ وخوره وی د مټ یو نیم ورسره کېناستل وی ډوډۍ مو سره شروع کړم وی ما ورته چې میلمه د کوم ځای وی ما ته وی چې زه د جیلان نه راغلی عبدالقادر جیلاني د کلي دلته څه کوې وی یاره دا یو ګوډۍ ښځه ده زمونږ ګاونډی ده هغې ما ته وی چې زما زوی دی او فلانکې علاقې ته تللی عبدالقادر یې نوم دی دا 100 روپۍ راکړي چې که مهرباني دې وکړو دا پیسې دې وله ورسولې هلته به چې د جومات کې مدرسه کې سبق وي دا پیسې وله ورسوه عبدالقادر یو جیلان دی وی رالم دا ټولې مدرسې جوماتونه مې لنډ چل کړله شنډ کړل خو هغه هلک مې پیدا نه کړه نو وی اوږې ومه نو وي په هغه پیسو مې دا ډوډۍ ځان له پکې واخېسته نو هغې ته ناست دی وی ما ورته وی چې دا پیسې خو زما دي عبدالقادر خو زما نوم دی او دا خو زما مور مله رالیږلي وی سړی ملامته شو وی ما چې مه ملامته کېږه خیر دی دی یو ځل ناست و عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا ډېر زیات مالدار سړی و غریب نو یو سړی راغی دی غوږ کې به د څه خبره وکړه دی ورته وایي الحمدلله لږ سوچ وکړ نو بیا وایي الحمدلله نو بیا درس کې لګیا دی نو یو بل سړی راغی هغه ورته غوږ کې څه ټکي ووې نو دی لږ سوچ وکړ نو بیا وایي الحمدلله چې درس لاس یو طالب ول راغی وی حضرت دا څه چلو چې هغه درته خبره وکړه نو لږ سوچ نه پس ته الحمدلله وایي وی دا دغه سړی راغی وی ده ما ته وی چې ستا کومه کښتۍ ده مال را روانه وه په دریاب کې نو هغه کښتۍ غرقه شوه نو ګوره چې کښتۍ یا مال د چا غرق شي خو مسنونه طریقه ده چې سړی وي انا لله و انا الیه راجعون دا مسله ذهن کې واچوئ ښه که بجلي لاړه تکلیف درته ورسېد لږ دې که ډېر نظر وایه انا لله و انا الیه راجعون بجلي لاړه شي مال دې روک شي تکلیف درته ورسي لاس پرې زخمی شي ګاډی دې خراب شي اس دې ګوډ شي خو چې معمولي تکلیف هم ورسېد نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل انا لله و انا الیه راجعون او چې خوشحالي درته ورسي نو فورا وایه الحمدلله نو عبدالقادر جیلانی سے وی دا هغه سړی وی چې سید چې درته وی چې کښتۍ غرقه شوه نو دا خو تکلیف ورته انا لله ولې نه وي چې الحمدلله دې وی نه 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 وی ما دې خپل درته سوچ وکړو چې د مال دې کښتۍ پسې غرق دی مال پسې خفه دی او که نه وی الحمدلله اړه مې مطمئن و پوټې خفګان هم پکې نو ما د خپل زړه په اطمینان ده و چې الحمدلله اړه مې مطمئن دارنګې یو بل بزرګ دی چا ورته وی غل دې کندر کړی دی او بېګا ټول مال یې وړی دی دی به الحمدلله چا ورته وی سنتو خلاف دی وکړل سنتو کې خو انا لله وی تا الحمدلله وی بیا الحمدلله په دې ویما چې مال یې اوړی دی ایمان یې راله نه دی اوړی
ایمان چې د سړي نه لاړ شو برباد شو. او مال خو المال غاد مال خو نن یو سبا راځي. نو په دې مې الحمدلله وی چې ایمان نه دی وړی مال یې وړی دی. او دویم مې الحمدلله په دې وی 3 ځله الحمدلله ویلو. دویم مې په دې وی چې نیم مال یې وړی دی نیم پاتې دی. او دریم مې په دې وی چې زمانه غلا وشوه ما د چا نه ده کړې. دا سړی خو هم کیدی شم چې دا غلا یې وکړه کنه. ګوره څونه هوښیاره خبره ده. ایمان یې نه دی وړی مال یې یوړه. نیم یې یوړه روغ ټول یې یو نیم خو بیا شته. او بیا د الله حمد په دې وایم چې دغه انسان دی زم انسان غل شو د ما ډاکه کوي زه غل نیم چې د هغه ډاکه کوم. عبدالقادر جیلاني صاحب وی الحمدلله مې په دې زړه په اطمینان وی بل بیا راغی وی هغه ماته وی چې نه هغه کښتۍ بچ شوه و نړۍ د اطلاع راغله چې بچ شوه. وی بیا مې دې زړه ته نظر واچو چې د ما د زړه په دې څونه خوشحاله دی په دې بچ کېدو. ځکه بعضې وخت سړی مال وموني د غر کېدو نه به چې خوشحاله شي که نه وی لکه مې هېڅ تغییر نو راغلی و مقصې و چې سینګ باغ کې و مې چې الحمدلله. اوس دا عبدالقادر جیلاني مال د دنیا دولتمند لیکن زمارونو مال پسې داسې لیونې نو لکه مونږ خلک کې ورپسې لیونیان یو. زړه مطمئن و مال شته که نشته. اوس دا دنیا ښه ده. نو دا مې راته د دنیا دوه حاله و. دنیا ښه هم ده او خراب هم ده. مطلقا دا به نه وي چې د دنیا ګټه حرامه ده او تجارت حرام دی. نه ښه نوکري کوه حلال او ښه ډېرې پیسې ګټه. تجارت کوه ښه ډېرې پیسې ګټه. او زمینداري کوه ښه ډېرې پیسې ګټه. حرامې نه حلالې. خو الله مه هېروه. مونځ مه هېروه. زکات ورکوه. صدقه کوه. مونځ کې سوچونه د دنیا او تجارت مه کوه. مونځ کې الله ته متوجه کېږه. بس دا دنیا بهتره ده. او هغه دنیا چې سړی پکې لګیا دی مونځ یېر خدای یېر ذکر یېر صدقه نشته حج نشته زکات نشته مسلمان سره ښېګړه نشته حلال حرام ته نه ګورې خو راجمع کې. او د دنیا سوچونه دي مانځه کې هم د دنیا سوچونه بس دې ډېره مې کړې ډېره مې کړې. عبدالدرهم دی او عبدالدینار دی لګیا دی نښته دی ورپسې دا ښه نه ده بیا. صاحب د مرقات یو واقعه لیکلې دی یو سړی جومات ته راغی. چې جومات ته یې څنګه راننوته او عجبي رحمت عثماني صاحب هم لیکلی ده. وی د دنیا د جومات په دې ګوټ کې یو دی کې یو سړی ولاړ دی بل ګوټ کې هم ولاړ دی بل کې هم ولاړ دی بل کې هم ولاړ دی. یو خشته انسان دی ښکلی او هغه سره خوانچه ده او پکې قسم قسم خوراکونه لري. نو د دا خوانچه یې وړه هغه ګوټ کې چې کوم سړی ولاړ و هغه یې یوړه نو هغه ته یې مخ واړو او داسې په سپک تندي ورته وکتل. دا ولا دی بل طرف ته دی خشته انسان ولا دا خوانچه دی بل طرف ته راوړه. دی خوانچه کې اوس قسم قسم خوراکونه دي دغه زمانې قسم قسم اعلی قسمونه دي. نو عادت را مخ داسې تروش کو بل طرف ته دی واړو هغه هغه خوانچه دی بل ته اته مخ اړه یو دی ورپسې خوانچه ګرځي. اخره کې مهنت هم کوي چې واله ډوډۍ وخورو خیر دی او دا دی هغه دی. اخره کې هغه یو ډوکې راواغېست هغه وخوړه چې ویې خوړه نو دا خوانچې والا نه دا خشته هغه ډوکې اوچت کړه د پرې مخې وویشته چې غوښه به یې خوړه ډوکې به یې راغېسته او دا چې چا وله خوانچه د په دا مخې لګیا دی ولي او دې بیا هم هغه راضي کوي چې خیر چې ما وله خو دا ډوډۍ وخوړه چې موړ شو بل له ورغی هغه بل هم ته کله مخ یو خوړلی کله دې مخ بل خوړی ورته خوانچې نیولې جي دا وخوره دا وخوره ا دې مخ اړې روک شلل شه نه خورم لکه سړی چې خفه شي ډوډۍ نه خو دیو بیا رضا کوي مینه زاري ورته کوي. اخره کې چې رضا کا ډوډۍ اډوکې راواغه شوې خوړم چې وډوکې به اوچت کړم دقه ښکلې سړی دا چا وله خوانچه وروړو دا به یې پرې وویشت. دا څلورو وارو سره دا چلو کو دا سړی دی که نه دی اوس دی وایي چې دا زه وګېرېز دا ملګری او دې خوانچې ته نیغې ګورې چې دا ماله به کله راځي چې هغې له یو سیم دی ورشي هلته ورته ودرېږي د دې پسې به داسې راشي هغه دا لار پرېږدي هلته لاړ شي بل لار دې لاړ شي ورته هلته ودرېږي چې لکه په مې نظر شو هغوی یې ولي په هډوکو زه په او مخ هم تیاری او زه ورته محتاج یم اوږې مې یم ماله ولې نه راوړي هلته ورته ودرېږي چې هغه له ورکړي بل ګوټ ته لاړ شي خدایه پاکه لار خدا ورخې پرېښود په بل طرف لاړ هلته ورته ودرېږي خو چې هغه څلور واړه کسان ښه ماړه شو اخره کې دله راوړه دې خو در مخکې راپته مو او خوشحاله ورته بس داړو د نر بچي سوچ نه دی کړی او نه ته مخ یو خوا بل خوا لولی دی دا هډوکې راواغېست چې هډوکې څنګه راواغېسته نو هډوکې اوچت کړو دا ویشتونکې پرې وویشته
او چې ویویشت هغه خوانچه کېښوده او دې مری کې ونیو ستا هغه داسې وویشتم ولې او خانګو کې لاس ورکړو ځمکې لی راوبرو ډوډۍ در باندې خورم او د ډوډۍ مې دله راوړه او ما بیا په اډو کې دې غوښه دې وخوړه په اډو کې ما ولې سم یې ومږه هغه ورته وایي چې دغې نورو خلکو په اډو کې ویشتې نو ما وی دا به د علاقې رواج وي نو چې څوک چاله ډوډۍ راوړي او غوښه وخوري نو بیا به په اډو کې ولي زه څه خبر وم په هغې دا چل وکړه ما هم دا چل وکړه بېوقوف بچیا زه دنیا یم دا ما سره چې کوم شی دنیا ده دا ما نه خفه دي راضي کوم تا خیال نو ما ته توجه نه وکړله یو خوا کتل کلی بل خوا کتل ما نه د ضرورت په وخت کې شی الي ما استعمالوي خو بیا هم راباندې لالې توکي په اډو کې مې ولي زه دنیا مو دا د دنیا نه تښتېدونکي خلک دی زه یې خوشحالوم او راضي کوم او تا هغه ځای نه ما ته سترګې بقي نیولې وې کله به یو ګوټ کې ودرېدې کله به راته بله لاره نیولې وه ته خو که زه در کوم که نه در کوم راپسې رامنډې وې هغه که ما ولیځې راضي کوم او که تا لږه به خوا دې خو بل چې سرمن دې وباسم دا زمونږ مثال دی ورونو ګورئ د صحابو د دنیا حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره در راته را یاده شوه هغه د کپړې تاجر و د 50 کسو کمیټي جوړه کړې وه دا فقه حنفي کې جوړوله د 50 کسو کمیټي وه امام ابو یوسف امام محمد حسن ابن زیاد امام ظفر دا ورسره ناست وو د دې 50 دا به کله زیات وو کله به کم وو د دې 50 کسانو جمله اخراجات امام ابو حنیفه سے پوره کول یوازې د دوی له کور خرچې د بچو خرچې د کتابونو د قلم د واز د اسونو دا ټوله خرچه به امام سے پوره کوله د جیبه به ورکول او څه به یې کول تجارت به یې کول د کپړې تاجر و لګیا به یو دی یو سړي دی 1 لاک درهم ورکړو 1 لاک وی لګیا اوس تجارت کوه هغه سړي ډېره موده پس راغی چې راغی امام صاحب ورته یې لکه تا خو ډېر وخت واړو وی صاحب زبردسته ګټه مې وکړه وی څونه وی 1 لاک مې ورپسې وګټلې 2 لک یې وله راوړ وی 50 سره ګټه ستا کېږي او 50 سره زما کېږي وی دا دومره ګټه دې څنګه وکړه وی زه چې کوم علاقې ته مې کپړه وی هلته کپړه ګرانې ده نو ما خوندي کړه کې مې خوده چې ګرانه شوه نو ښه ګرانه مې خرڅه کړه روپۍ پسې روپۍ مې وګټله وی انا لله و انا الیه راجعون دا خو دې غلطي وکړه دا خو د خلکو د ضرورت نه ناجیزه فایده واخیستله وی ښه وایه ستا پکې څونه ګټه کېږي 50 زره کور ته لاړ 50 زره یې د کوره راوړېدلی یې ورکړئ او دا اصل 1 لک او 1 لک ګټه به یو شی دا علاقې په فقیرانو به تقسیم کړي دومره پرهیزګار او لګیاو خرچې به هم کولې د ټولې کوفې د کونډو رنډو یتیمانانو مسکینانو لیست امام ابو حنیفه سره پروت و خزانې والا سره لیست پروت و په رمضان کې به جامې ټولو له لېږلې او د اخترونو جامې به هم د هغوی کولې او اوړه او هغه زمانه کې چې کوم اجناس د خوراک دي دا به خلکو له کورونو ته رسو دومره سخي او چې کله وفات شو نو په خزانه کې څومره پیسې پرتې دا ټکې به ناشنا واورې قاري طیب صاحب لیکلي په خطبات حکیم الاسلام کې چې کله وفات شو د امام صاحب په خزانه کې 55 کروړه درهم پراته وو 56 کروړ درهم فسو دی نن سبا به شرعي درهم کم از کم په 80 روپۍ به نو 60 70 نه په 56 کروڑ کې ضرب ورکړه اربونه ته جوړېږي که نه جوړېږي دنیا منع نه ده دنیا ګټل حرام منع نه ده طلب المال الحرام حلال فريدة بعد فريدة تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بعض خلق دا وایي لکه دا ولې دا سړی دکانداري کوي دا ولې دی دا تجارت کوي دا ولې دی دا نوکري کوي دا ډېرې پیسې ولې ګټي دی که نه ښه کوي چې ګټي خو یاره چې الله او رسول ته هیر نشي موز ته هیر نشي ذکر ته هیر نشي بچي د الله نه غافل نشي او دی په خپله د الله نه غافل نشي په دې دنیا به جومات هم جوړ کړي حج به مو کوې عمره به مو کوې فقیر مسکین سره امداد به مو کوې او که نور اسم دی د بل د سوال نه خو پې بچ شوی که نه بچي دی د بل د سوال نه خو بچ کړل که نه دا ډېره لویه خبره لیکن هغه دنیا چې حرام او حلال نه پېژنې خو را جمع کې هغه دنیا چې د منځ در نه هیر روژه هیره زکات هیر حج هیر عمره هیره جومات کې صدقه کېږي تا جیب ته جلنده والله جومات کې کار کېږي جیب کې رزیال لړم ناست دی بل مسکین دی خوا کې د لوږې عمري جیب کې رزیال لړم ناست دی هغه له نه ورکوي دا خطرناکه دنیا ده زما وروڼو دا مې دې پورې وي چې سړی حلال مال طلب کوه بے شک طلب کا حضرت
سلیمان علیه السلام د ټولې دنیا بادشاه نه دی څه؟ حضرت داود علیه السلام بادشاه نه دی څه؟ حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل مال راغی، بلا پیسې وې په میدان باندې وغورځولې، میدان باندې چې په میدان یې وغورځولې، صحابه راتلل چې کوم محتاج هغې له یې ورکولې، څونه یې ورکولې دې ته هم غوږ کېږدي. ګوره که یوازې مالداري منه وي نو بیا به یې 15 شپږ روپۍ ورکړی وې، وایي نه چې څومره وړی شی وړی. حضور پاک خو سخي ډېر زیات کړ. حضرت عباس رضی الله عنه راغی، وی صاحب زه خو به ډېرې وړم، ځکه چې ما د بدر د 2 قیدیانو د ځانم او دروارم فدیه ورکړې ده. وی یو څه نو یو غټ څادر یې راوړو، نو هغه درهم یې پکې واچول، نو هغې یې وتړه، نو اوچتو یې نه شو اوچتولی. وی صاحب چاته ووایه چې دا راته اوچت کې وي، نه وی ښه ده نو ته مې وارې ته یې راته اوچت کړې. حضور پاک ته وایي وی دا کار نه کوو، پښتو دونه یو واچوه چې څونه وړی شي، نو بیا ګوټه اوس پر دې کم په نو چې کم یې که ګوټه یې ورکړه نو بیا اوچتو، نو بیا نه شو اوچتولی. وی د الله رسول وی که نه قومتیانو چاته ووایه چې دا راته اوچت کړي که نه، وی نه. حضور پاک ورته خندل، وی ښه نو ته مې وارې ته یې راته اوچت کړې که نه، وی زه هم نه کوم. بیا یې ته لږ کم وکړه، څو دره دا چل وکړه، اخره کې په ډېر لوی تکلیف باندې اوچت کړه او په دې اوږې هغه مال کېښود. داسې روان و، حضور پاک مبارک ورته هغې پورې کتل چې دې تر څو په لاره کې پناه شوی نو. ولې یې ورته کتل؟ د هغه د هغه حرص په وجه نه په دې مال منع نه که چې مال ډېر وړل ګناه ده او دا منع دی او دا حرام، خو ځان به ورپسې لیونی کښېنه. عبد الدینار او عبد الدرهم، د دینار او د درهم رایې به د دننه نه جوړ. بعضې خلک یې د کال 12 میاشتې د بچو مخلي او پیسه پسې مړ دی، داسې هم خبره نه ده. داسې نه ده ستا ګاونډي دی، ستا رشته دار دی، هغه محتاج دی او تاسو ښه پیسې له نه ورکوي، زکات نه ورکوي، خیرات صدقه نه ورکوي، دا خبره ښه نه ده. مال حلال طلب کول چې څومره ډېر کې، خو د الله حقونه مه هېروه او خدای او رسول مه هېروه. دا ټیک ټاک فریضه بعد الفریضه ورته رسول الله مبارک ویلې ده. او که حلال او حرامو ته نه ګورئ او دا سود تینی او الله ومونځ ورسه د نه هېر دي، دا خرابه دنیا د هغې نه دې الله ساتي. لوکې رب العالمین په موږ رحم وکړي. حضرت عثمان رضی الله عنه خلک ورته عثمان غني وایي، ټیک ده غني و، غني دا معنا چې زه مالدار وم، بیا دا معنا کوم. د هغه خپل صفت ذوالنورین دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 لوڼه ورباندې واده وي. لاول یو چې هغه وفات شوه، نو بیا ورباته بله لور په نکاح کړه. دا فضیلت ما سوا د حضرت عثمان رضی الله عنه نه بل چاته نه دی حاصل. مالدار څونه د حضور پاک په زمانه کې مالدار و. مدینې شریفې ته چې صحابه کله لاړل، د مدینې شریفې اوبه ترخې وې، مالګیجنې اوبه وې، مالګیجنې. زمونږ په دې جومات کې یو وخت کې یو کې اوبې مالګیجنې وې، اوبې مالګیجنې وې، خوږې اوبه کمې وې. یو کوی د یو یهودي، هغه له به مسلمانان تلل او اوبه به یې ترې راوړې، کله به یې پیسې اخیستې د خلکو نه، او د هغه یهودي چې به کله خوښه وه نو خلک به یې اوبو ته پرېښودل، او که خوښه یې نه وه نه به یې پرېښودل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی څوک به داسې پیدا شي چې دا کوی والی په بیان او مسلمانانو ته وقف کړي، د هغه ذاتي نه چې ویخلي، خو مسلمانانو ته وقف کړي چې څنګه ته دې اوبه راوباسي چې هغسې عام مسلمانان هم اوبه راوباسي. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ او د خپلو ذاتي پیسو نه هغه کوي واغېسته او مسلمانانو ته وقف کړه. دا پیسه اوس په خراله کرانه نه، غریب سړی داسې نشي کول، دا خو مالدارو کوي یې واغېشت، د کوي خواږه چې کم باغ و هغه یې ورسره واغېشته، خوږې اوبه وي مسلمانانو بس کلې. دا یوه شو. د تبوک غزا ده، ډېر لوی لښکر سره د پیغمبر علیه السلام مقابله ده د روم د بادشاه سره، او مزل ډېر زیات دی، اوږد او د ګرمۍ سیزن دی، او صحابه ډېر دي خو څاروي نشته، زغرې نشته، تورې نشته. نبی علیه السلام په هغې کې عام د چندې اعلان وکړه، لکه سړی چې مانځه دپاره د جومات دپاره یا د مدرسې دپاره چنده غواړي. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړه او پیسې یې راوړې، او دومره پیسې یې راوړې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې مخې ته وغورځولې، او نبی علیه السلام به پکې د لاسونه مبارک ومنډل او دا پیسې به داسې اوچتولې او خوشحاله ورته دې پیسو ته چې اوس به زما د لښکر انتظام وشي. په دې هم صبر ونه که، لاړ وې حضرت داسې به وکړو چې څومره ستا لښکر دی د نیم لښکر د ټول انتظام زما په غاړه دی،
د هغې اوښان، د هغې زغرې، د هغې تورې، د هغې کتې، د هغې د اوښانو د پړو پورې چې څومره دي د نیم لښکر ذمهداري زما شوه. تاسو خپله اندازه ولګوئ چې په دې به څونه پیسې لګېږي. لکونه روپۍ درهم ته جوړېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ورته ونه وي چې عثمانه دا دونه پیسې دې کوم ځای وي او دا دونه مالدار ته ولې او دا دونه پیسې دې کوم ځای کې ګټلې دي. نه حضور پاکو فرمایل وی د نن نه پس چې عثمان څه عمل کوي د خدای په نسبت ده ته په هغې عمل ضرر نه رسېږي. د ده هر عمل به د الله د خوښې وي. بس نو دې مالدارو ځکه دا صدقه وکړه او حضور پاک پې خوشحاله شو، خفګان اظهار یې ونه کړ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د هغې په وخت کې جومات د مسجد نبوي کچاو، د خټو بره پې څانګې د کجورو پرتې وې او د کجورو ستنې وې. حضرت عثمان رضی الله عنه جومات مکمل ونړو. بعضې صحابه پې خفه وو، هغې وې دا زړه نقشه مه ختموه او جومات ولې جوړی؟ پوف جومات جوړول ښه نه دي. حضرت عثمان رضی الله عنه وې داسې کار دی. وی د نبی علیه السلام په زمانه کې د خلکو کورونه کچو او کوټې هم کچوي، نو که جومات کچو نو خیر دی. اوس خلکو ځان له کورونو پاخه کړل، د خلکو کوټې حجرې دیوالونه پاخه شو، د ګټو شو، د پخو شو. نو که جومات کچوي دا د جومات توهین دی او بېعزتي ده او بېادبي ده. او د بهر نه وفدونه راځي د کافرانو او د نورو خلکو، نو چې زمونږ جومات ته ګوري د هغې په زړه کې د دین عظمت او لویي نه راځي. جومات ورته خشته کوم او یې د بیت المال پیسې پې نه لګوم، ذاتي پیسه پې لګوم. نو د فرانس نه هغه زمانه کې او د نورو ملکونو نه منقشې ګټې راوړې، نقش و نګار پې شوی و، ښه شته اعلا، او دومره اوږدې تیږې راوړې چې یو تیږه د ویښ نه تر د سره پورې ستن کارې ته واخیسته. دا بیا راوړې سینګۍ او دا به په څونه پیسو په قیمت دا یو ستن جوړه شوې. هغه ستنې راوړلې، هغه یې پکې خښه کړې، په هغې نقش و نګار و ډېر ښایسته مزېدار او پیوند پکې نو یو سر به یې وله په ځمکه کېښود، بل به یې چپ ته ورسېده او د پاسه یې د ساګوان لرګې وله راوړو، د برمانه د ساګوان لرګې، د نختر نه هم د ساګوان لرګې قیمتي دي. اوس هم د مدینې منورې په دروازو کې چې کوم لرګې لګېدلې هغه د ساګوان دی. عربی کې ورته ساج وایي، ساج. او هندوان دا خپل مړي سوځئ، نو چې کوم پکې قیمتي مړي لکه اندرا ګاندي هغې د ساګوان لرګې راغوښتې و په هغې یې سوځولې وه. دا ډېر قیمتي لرګی دی، د دیار لس چنده شل چنده قیمت زیات دی. د ساګوان لرګی یې راوړه او په هغې نه یې وله چت جوړ کړه، برګې او د برګو د پاسه تختې او ورونو دروازې. چا به خبرې کولې حضرت عثمان وی کور مې پوخ دی او د صحابو کورونه هم پاخه دي، نو د خدای کور دی ولې کچی؟ او زه پې د چندې د بیت المال پیسه نه لګوم، ذاتي پې لګوم، ولې خلک خفه کېږي؟ جومات یې جوړ کړي. دا اوس مالدار و ځکه یې جوړ کړه که نه، چې غریب و دی نه شي جوړولی. لیکن چې کله حضرت عثمان نه محاصره وشوه، باغیان رالل او د کور نه ګیر چاپېره ته وشو، اوبې پې بندې کړې، جومات ته یې منزله بند کړه. حضرت عثمان رضی الله عنه په دیوال ورښکاره شو، وی خلکه یو تپوس ته نه کوم، وی تاسو ته پته ده چې نبی علیه السلام مدینې ته راغی نو خوږې اوبه نه وې، نو ما وی واغېشت بیر رومه او په ذاتي پیسو مې واغېشته. ویه نو ظالمانو نن د هغه خپلې کیوب هم را باندې بندې کړي دي، ترخې وبسکم. او تاسو ته پته ده چې د حضور پاک جومات راکوټی و، نو وی فرمایل چې څوک به چې جومات له ځمکه والي، نو ما په ذاتي پیسو جومات له ځمکه واغېشته او بیا په ذاتي پیسو مې پېبادي وکړه. نو ظالمانو ما د هغه جومات نه منې کوئ چې مونځ پکې کوم، هغې نه مې منې کوئ. نو مارونو دا معروف. نو مطلق مال او مالداري دا څه خطره او څه جرم نه دی. حضرت طلحه د عشره و مبشره نه دی، دا لس کسه صحابه او حضور پاک په یو مجلس کې د دې نومونه اخیستي چې دا به جنت ته ځي. څونه مال یو حیران بشه. سره زر او د سپینو زرو روپۍ به وې ورسره. نو دا سپین زر کله بعضې وخت کې د روپۍ چې دې جوړېږي نو هغې کې خامخا ګډون کوي. دومره روپۍ وې چې د سپینو زرو هغه روپۍ به کله زنګ شوې، نو چې زنګ بیا شوې نو صفایي به یې پکار وه.
نو صفای خو په مزدورا دونه وي چې په مزدورانو به صفای نه کېده نو بار به بوجیا ډکې کړې نو بار به په میدان کې نور ته وغورځولې نو خان به د پاسه ګرځول یره خان خو سره دا روپۍ صفای کېده به د پاسه ګرځول نو چې په میدان روپۍ درهم او د سرو زرو دینار دونه ریږدي چې په میدان یې غورځوي او هغې باندې خان ګرځوي اندازه ولګوي دا به څونه صحابي دی د پیغمبر علیه السلام حضرت زبیر ابن العوام د حضور پاک د ترور زوی دی او د پیغمبر علیه السلام بی بی عایشه او د ده بی بی اسما د خویندې مې وې څونه مال یو چې کله مړ کېده 2 لکه روپۍ په قرض و په بخاري شریف کې راځي 2 لکه قرضدار و قرض یې رسو خلکو به ده سره امانتونه یې ښودل ده به ویل لکه ما سره امانت اږدی خو ګورې زه به یې لګوم دا به په ما قرض وي اب یې خرچ کولې د خدای په لار کې اب یې لګولې چې کله مړ کېده نو زوی یې راوغوښتم وی بچې وی زه ډېر زیات غمجن یم یو جهاد لته وي زما دا یقین دی چې دې جهاد کې به زه شهید کېږم خو ما سره د خپلو قرضونو غم دی زما قرضونه به خلاصی او وی که قرض زما خلاص نه شو مال مې کم و قرض زیات و نو زما د مولانا سوال وکړه مولانا مې وغواړه دربې کې وی ما دې تپوس وکړه بابا مولا دې څوک دی وی رب العالمین اواز به وکړي چې ای د زبیر مولا د هغه قرض پاتې د دې انتظام وله وکړه او چې کله مړ شو نو هغه کورونه او کورونه 14 کوره په مدینه شریفه کې او څه بلا ځمکې وه هغه یې خرڅولو باندې شروع کړه 2 لکه روپۍ قرض یې ورته ورکړه وصیتونه یې کړي هغه وصیتونه یې ورکړل او میراث کې هم ورکړه او ټول مال یې څونه چې خرڅ یې کړل 2 لکه کم 6 کروړه درهم دې مال پاتې شو 2 لکه کم 6 کروړه درهم چې نن سبا درهم قیمت ته وګورې نو نن سبا ته اربونه روپۍ جوړېږي اربونه روپۍ ته جوړېږي مالدارو نو مال جمع کول او مال ساتل دا مې دې پورې وې دا منه نه دي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه صحابو کې پوره مالدارو دې چې کله مړ شو څلورې بیبیانې دي نو یوې بیبي یې وی داسې وکړئ چې مال خپله پوره حصه مه راکوئ مال نه اسونو کې غواړم نه په اوښانو کې نه ګډو چیلو کې او نه په ځمکه کې نغد مال کې هم پوره حصه مه راکوئ لږ غوندې راکې په نغد مال کې نو چې 4 ښځې وي نو د 4 واړه ښځو په شریکه 8 حصه کېږي چې د سړي اولاد دي د یوې پکې 22 حصه کېږي د دې 22 حصه کېده ډېر لږ شو نو د په ځمکه کې څه وانغېشته اسونو کې اوښانو کې ګډو چیلو کې جایداد کې وانغېشته کورونو کې او په نغد مال کې هم پوره وانغېشته لږ یې واغېشته لږه څونه وه هغه 80,000 دینارو اشرفی ورته وي د سرو زرو سکه ده دا مالدار صحابه و نو د مارونو دا د حضور پاک په زمانه کې دی مالدارو حضور پاک منع نه ده کړې چې تاسو ولې مالداران یې ولې مال ګټئ تجارت حلال دی بالکل کولی شي زمینداری حلاله ده بالکل کوه نوکری حلاله ده بالکل کوه او خدای پاتې نشي عبادت پاتې نشي رسول الله درنه هیر نشي او ذکر پاتې نشي قرآن شریف کې الله فرمایي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله داسې سړي چې نه غافل کوي دي لره تجارت او بیه د الله د ذکر نه دا نه وایي چې تجارت مه کوه او بیه مه کوه بعضې خلک زمون ناپوهه هغې هغه حدیث د دنیا اوري چې دنیا ښه نه ده نو چې بس څوک کور جوړی نو دا ولې جوړی که څوک اس اخلي دا ولې اخلي که څوک حج ته ځي هلکه دا پیسه ده کمې شوه دا ولې دا ګټې کوي دا تجارت ولې کوي دا مزدوري ولې کوي او دا زمینداری ولې کوي دا دکانداری ولې کوي د دنیا خو نبی علیه السلام بده ویلې ده نو وروڼو په دې ځان پوه کې د هغې دنیا بده ویلې ده چې هغه تا د الله د ذکر نه غافل کوي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله هغه سړي چې تجارت او اغشتل او خرڅول دوی د الله د ذکر نه غافل نه کي تجارت ته هم کوي اغشتل خرڅول دې هم کوي او د الله دې هم ورسره یادوي چې د الله نه غافل نشي دا ښه دنیا د بده نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حنین فتح کړ نو په دې جنگ کې ورسره
د مکې مکرمې خلک هم شاملو. مال څونه ډېر زیات و، غنیمت. نو حضور پاک په یو کس له سلسلو خان ورکول. دې زمانه کې داسې شوی لکه چې 100 موټرې چاله ورکړي. ډېر زیات مال وکړه. یو له 100 خان، 80 خان، 50 خان. د مدینې شریفې خلکو له مال کم ورکړ. نو بعضې نوجوانانو هغې وی پیغمبر علیه السلام ګوره د خپل کلي د مکې خلکو له ډېر مال ورکو، مونږ لیوال رانه کړي. نبي علیه السلام مبارک ته دا خبره راورسېده. نو دا انصار ټول راجمع کړل په یو لوی تمبو کې. وی صرف انصار راجمع شی بل به څوک نه. نو حضور پاک ته تپوس کوي تاسو د څه خبرې کړې دي؟ نو مشرانو وی صرف وی مونږ مشرانو دا خبرې نه دي کړې او نوجوانانو کړې. وی سم ویلي دي؟ وی دوی وی ګوره دروغ باغې نه وي. وی دوی وی چې پیغمبر علیه السلام د مکې خپل د کلي خلکو له مالونه ورکړل او مونږ د مدینې خلک جو مونږ له رانه کړل. حضور پاک وی بېشک ورمې کړل مالونه. ولې مې ورکړل؟ ځکه مکه اوس مونږ تاریب فتح کړه، د هغې نه مړي م شوي دي او مونږ به ترې وځو مدینې ته. نو هسې نه دي بیا بغاوت وکړي، بیا کافر نه شي. او چې په مکه کې کوم مسلمانان دي هغه مړه نه کړي. مال ورکوم کې د هغه مینې پیدا شي اسلام سره. ګوره اسلام خو ډېر ښه شی دا دی، ګوره مال هم پکې ملاویږي. نو دوی به بغاوت او سرکشي به ونه کړي. وی ای د مدینې خلکو، عجیبه لفظ یې ویلی دی، ای د مدینې خلکو، وی سم خیال دی چې خلک ځان سره اوښان بوزي او درهم او دینار یوسي او تاسو ځان سره مدینې ته رسول الله بوځئ. نو رسول الله ښه دی که مال او دولت ښه دی؟ هغې وی رضینا بس مونږ خوشحاله یو. نه موخ پکار دی، نه درهم او دینار پکار دی. خلک د بوزي څاروي، مونږ به ځان سره د دواړو جهانو سردار مدینې منورې ته بوزو. نو ګوره یوازې مال ورکول او مال ګټل دا ګناه نه ده او جرم نه دی. دا مې په دې پوهولی. صحابه لګیا به ستن باندې به ځان له جامې جوړولې، ټیلر به جامې به بل له جوړولې، خو چې بانک به ووي نو بیا به ستن په هغه جامه کې دننه پرېښود او مانځله به منډه کړې. داسې به نه بوله چې ورېږه دا 2-3 ټکه دي چې را سر ته ورسو نو بیا به مانځله ځم. دا دنیا ښه ده. هلته به لګیا او برقه باندې به اوبه راایستلې، بانک به اوبه کوو. چې بانک به ووي نو نیمه برقه به یې راایستې وه. دا به نه کوله چې ورېږه یاره یو 2 کشه دي دا خو به راوباسم، بیا واپس پرېښوده کوي ته او جومات ته به یې منډه کړې. دا د دنیا ګټه ښه ده، دا بده نه ده. هلته به لګیا و کټوی به یې پخوله، خو چې بانک به ووي بس اور به یې ترې راویست او جومات ته به یې منډه کړې. دا دنیا ښه ده. لګیا اوسه تجارت دکانداري هر څه کوه، الله به نه یېری، رسول به نه یېری، ذکر به نه یېری. دکان کې کېنه فالتو وخت کې چې ګاک نشته الله یادوه، لا اله الا الله. ځمکې او بخوارم کوه الله هم یادوه که نه. او چې کله بانګې ووې نو به پرېږده چل خو درځي. میلمه دې راشي خبرې ورسره کې، اوبو پسې ورخته شاته دی نو څه به کې؟ مونځ چې دی نه خرابېږي، او بخوار نه خرابېږي، تاسو له چل درځي. لاړ شه نږدې جومات ته او خپل مونځ وکړه، د جمع سنت نوافل وکړه او د هغې نه پس نیغ راشه او خپل کار کوه. یو سړي یو غلام اغشتې، دا ګورې د الله په فضل کېږي. یو سړي یو غلام واغشته، دا یو سړي څه سودا اغشتې وه او بلا سودا وه خان بابا. هلکه څوک شته چې دا سودا را سره کور ته یوسي؟ یو غلام هغه وي او زه به در سره یوسم په دومره پیسې. هغه سودا یې په سر کړه او روان دي کې د ماښام بانګ ووی. چې بانګې ووی خان بابا وی زه خو مونځ کوم. وی نه ما سره سودا کور ته ورسوه نو بیا مونځ کوه. وی دغه دې کې مې ښوده، که راته صبر کې او مونځ به وکړم راوشم در سره به یوسم خپله مزدوري به راکې، او که نه صبر نه کې د دې او دونه راوړو پیسې در نه غواړم په خپلې وړه سلام علیکم. دا مې د له خیراتي راوړو مونځ ته پرېږدم، مونږ ولې ستا دپاره پرېږدم. الله دې مونږ داسې جوړ کړي. مونږ وایو نه یاره په مکه مکرمه کې زما د قسمې دا حالت دی. زه په خپله په ما یو ځل نه څو ځله داسې پېښ شوي دي. دکان ته ورختلې، بانک یې لا نه دی ویلي او دکان ته ختلې سودا دپاره او د بانک وخت دکاندار څه وایي؟ وایي ځئ جي بانک نه پس راځئ. هلکه خو یې لا بانک نه دی ویلی. نه 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 وایي مونځ وکړو یا وروستو خبرې کوم.
ستا خبر ته هم غوږ نه ږدي که ته یې سهارې کې غصه درته کوي دکان نه دې وباسي پرده راوې ځان ته کرانجې کړي د هغې دا یقین دی په الله چې که دا ګاک لاړ نو چې الله خوشحاله کړم نو ګاکان ډېر داسې ده که او که دې ګاک نه ګټه وکړم او الله خفه کړم نو که پیسه وګټم برکت او خیر به پکې نه داسې یو ځل نه ډېر کرته شوي یو دکاندار له راړم سودا مې ورسره شروع کړه سودا کې مو سره جوړه کول په مدینه منوره کې چې جوړه مې کوله دی کې الله اکبر نارې نو بس ما پکې یو ټکی و یو رکوډې ټکی و پیسې مې ورکولې ما ته وایي دا کې د لمونځ وکړه بیا به راځو ما مې بانک خو شروع شو رسېږو منزل وایي ته کېره دا سامان یې در واخېست ګله کې کېښوده ما ته وایي زیره سوا کړم ویې شرمولم بخپل یو منټ کې خبره خلاصېده یو منټ کې دا هم کېدی شي چې زه بیا دغه دکان ته راغلی هم نه وې بل دکان نه مې سودا کړو یو منټ کې خو له الله اکبر هم سړی نشي ویل لیکن دونه خو خفه شو سامان یې نیغ هغه دراز کې وغورځو او روان شو رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله هغه سړي چې تجارت او ګټه او اغشتل او خرڅول د خدای د ذکر نه غفلت نه پیدا کوي نو هغه پنډي څه وایي او ای بابا زه دغه دې مانځل الله ده صبر کولی شي اوس مونځ وکړم را به شم د سره بیا یو څوم پیسې به راکړي مزدوري او که صبر نه شي کولی په خپلې وړه هغه هم خریب حیران شو چې زه اوس بس وکړم نیمه لار کې خو ما ته بل پنډي نه میلاویږي دی لاړ مانځله چې مانځله لاړ 3 رکعته مونځ وکړو ورپسې 2 رکعته سنت وکړل اوس که بل سړی وي که نه ای به جوړېږه ورځم هسې نه بل مزدوري چې دی یو نسي نیمه لار مزل مې کړی دی هغه مې مو بوري 2 رکعته نفل شروع کړل ښه په اطمینان ورپسې 2 بیان شروع کړل ورپسې 2 بیا 6 رکعتې سنتو پسې نفل هم وکړل اوابین او دغه دی چې بار راووتو او خان بابا خوټ کېږي چې لکه خلکو خو مونځ وکړل خلکو د جومات نه ووتل او دا ظالمو څه پورې په مانځه ور نږدې کېږي ګوري دی مونځ کوي تراویح شروع کړي که سجلې شروع کړل چې مونځ یې وکړه راغی خان ورته وویل لکه په ما یې ناوخته کړې او د دنیا خلکو مونځونه وکړل لاړل او تا دومره ناوخته کړې هغه هم ویورېږه بعضې مزدور مخیاري وی صاحب زه خو راتلم خو دی نه را پرېښودم راتلم چې ستا دا پڼ در سره یو څوم خو نه را پرېښودم وی څوک داسې شته چې د ما مزدور نه را پرېږدي دا څوک دی چې دی نه را پرېښودی وی هغه چا زه بهر د جومات نه را پرېښودم کوم چولې ده او ډېر خلک به چې هغوی به ایسیګانو ته پراته هغوی به کور کې پکو ته ناست دي حجرو کې پکو ته به ناست دي دکانونو کې خپل سودا ته پکو ته به ناست دي د هغوی زړه کې الله دا مینه نه ده اچولی او ستا په زړه کې دا مینه اچولې ده ډېر خلک به چې د جمعې مونځ به هم ونه کړي ډېر خلک به چې سهار مونځ به هم نه کړي ډېر خلک به چې د ماسخوتن مونځ به هم ونه کړي زمارونو دا محبت مینه الله د طرف نه ده او د الله ډېر لوی احسان دی او خدای دې زمونږ ستاسو نصیب کړي